په ننګ او په وفا خپل ځان وژلی دی پښتون. د لمر په شان ځکه ځلېدلی دی پښتون. پت ښېګړه توره وفا ننګ د ده صفات دي. پت ښېګړه توره وفا ننګ د ده صفات دي. دا کمې پښتنې مو زیږولی دی پښتون. السلام علیکم ګرانو کتونکو د روحستان ټي وي د میړني نومي خپرونې سره زه یم شهاب عزیز ارمان. څنګه چې موږ په پرومو کې ویلي وو چې د پښتنو د تاریخ په حواله به له مختلفو زاویو خبرې اترې کوو، نو زه غواړم چې په دغه ړومبۍ خپرونه کې موږ صرف په یو نقطه باندې خبرې وکړو، هغه دا ده چې پښتون ته پښتون ولې ویلی کېږي. صرف په دې حواله به خبره کوو چې پښتون ته د پښتون نوم د کمې زمانې نه ورکړی شوی دی او په دې حواله باندې تاریخي شواهد او دلایل موږ سره څه دي. ړومبی شهادت زموږ مخې ته د رګوید نومي کتاب راځي چې دا د هندوانو مقدس کتاب دی. باختر د پښتنو ړومبی علاقه وه، د کوم ځای نه چې پښتانه قبایل کوچېدلي دي. یو هجرت د پښتنو د هند په لور شوی دی چې د دې زمانه ماهرین 2000 نه واخله 800 قبل مسیح ښیي. دویم کوچ د ایران په لور شوی دی چې د هغې زمانه د 1900 قبل مسیح نه تر 1000 قبل مسیح پورې ویلی کېږي. زمونږ کار دلته هغه قبایلو سره دی کوم قبایل چې د هند په لور تللي دي چې زمانه یې د 2000 نه تر 800 قبل مسیح پورې ده، چې دا په تاریخ کې په هندي آرین باندې یاد شوي. په دغه وخت کې هندوانو خپل دغه مقدس کتاب هم لیکلی دی چې ماهرین د دې د لیکلو زمانه 1500 او 1400 قبل مسیح ښایي. په دغه حساب چې موږ د نن زماني حساب سره خبره کوو، نو د روګوید د لیکلو تقریبا 400 یا 1500 یعنی 3400 یا 3500 کلونه زمانه کېږي چې دا کتاب لیکلی شوی. رګوید کې د یو جنگ ذکر کېږي چې هغې ته تاریخ دانان د 10 ملکانو جنگ وایي. دا جنگ د دوو قبایلو ترمنځ دی، یعنی د دوو ډلو ترمنځ دی چې په هغه ډلو کې مختلف قبایل دي. یوې ډلې ته بهاراته ویلی کېږي، بلې ډلې ته پنکاجانه ویلی کېږي. پنکاجانه مطلب که موږ په خپله ژبه کې وایو نو 15 ولسونه یا 15 قبیلې. پنکاجانه قبیله هغه قبیله وه چې د دې مرستې له 15 نورې قبیلې هم په دغه جنګ کې راغلي دي. دا جنګ د راوي سیند په غاړه باندې شوی دی چې ډېر یو لوی تاریخي اهمیت او حیثیت لري، خصوصا زموږ د پښتنو تاریخ سره د دې ډېر زیات سروکار دی. دې جنګ کې د بهاراته قبیلې د مشر سوداس نامه ده او د پنکاجانه قبیلې د مشر ویسومیترا نامه ده. کمې 15 قبیلې چې د پنکاجانه مرستې له د راوي سیند غاړې ته په دې جنګ کې راغلي دي، نو په هغې کې د یوې قبیلې نوم پکتا یا پکت یاد شوی دی. د تاریخ دانانو، د وید پوهانو او د مورخینو دا خیال دی چې دا پښتانه دي چې په هغه لینګویج کې، په هغه ژبه کې دې ته پکت ویلی شوی دی. نو پکت که موږ وګورو چې دا ولې ویلی شوی دی، اوسنۍ زمانې سره که موږ د هندۍ ژبې نه لږ ډېر واقف یو د هندي فلمونو په ذریعه باندې، نو هغې کې موږ ته پته لګي چې هندوان یا د هندوستان اوسیدونکي اوس هم د خې او د خین تلفظ نشي کولی، بلکې هغې خې په کاف باندې بدلی. نو شاید چې په هغه وخت کې دا نوم هم پخت وي، خو اوړېدلی دی، نو هغې د خې په ځای د کاف ټکی استعمال کړی دی. نو دا هغه ړومبی دلیل دی چې زموږ مخې ته راځي چې د پښتون د نامې رګ او ریښه ترې نه څرګندېږي. په دې دلیل سره موږ ویلی شو چې د نن نه تقریبا 3.5 کاله اګاهو یا 3400 کاله اګاهو د پښتون د نامې رګ ریښه موږ ته د پکت او د پکتا په حیثیت باندې په رګویدا کې مخې ته راځي. دویم تاریخي دلیل د پښتنو د نامې په حواله، د پښتون د ټکي په حواله موږ سره د اویستا نومي کتاب دی چې دا په ژند ژبه کې لیکلی شوی دی. د دې د لیک زمانه ماهرین 1000 نه واخله تر 600 قبل مسیح پورې ښیي، یعنی په دغه حساب سره د دې د لیک زمانه کم از کم 600 کاله او زیات نه زیات 3000 کاله راځي. په دې کتاب کې هم د پښتنو دپاره د بخت ټکی یا د باخدي ټکی یا د بخدي ټکی دا استعمال شوی دی، یعنی بې، خې او دال. دا د دې دپاره دا نوم استعمال شوی دی. ماهرین دا وایي چې دا بخت چې کوم نو دا د پکت
اړولی شوی شکل دی چې کوم پکت په رګوید کې استعمال شوی دی نو هغه په اویستا کې د بخت په شکل باندې راغلی دی او یا یې نسبتي چې کله ورسره لګېدلې ده نو د دې نه مطلب دا دی چې بخدي یعنی د دغه علاقې اوسیدونکي خلک یا د دغه قام خلک هغوی ته په دغه نسبت باندې بخدي یا باخدي ویلی شوي دي. ګرانو کتونکو د پوهانو خیال دا دی چې د رګویدا پکت او د اویستا بخت دا هم یو ټکی دی چې د دې د باختر د علاقې چې د پښتنو لومبی وطن دی او دې ځای نه کوچېدلي دي نو د هغوی د ډلو دپاره دا نامې استعمال شوي دي او چې چا استعمال کړي دي نو ظاهره خبره ده د هغوی تعلق د نورو ژبو سره او د خپلې ژبې او د خپلې لهجې مطابق هغوی دوی له دغه نومونه ورکړي دي نو کیدای شي چې دا ټکی هم پخت وي خو هلته پې په بې باندې بدله شوې ده په هندوستان کې پی هم په پی باندې پاتې شوې ده هلته خې یا خین په کاف باندې بدل شوی دی دلته خې خو په هغه تلفظ راغلی ده خو د تی په ځای دلته کې بیا موږ ته د دال ټکی ښکاري نو دا دویم شهادت دی چې 600 نه واخله 3000 کاله پورې موږ ته د پښتون د نامې رګ او ریښه رامخې ته کوي. د پښتون د نامې په څېړنه کې زموږ دریم اهم سورس یوناني مورخین دي چې هغوی دلته راغلي دي. یو خو د سکندر حملې دي د سکندر اعظم چې په 3029 قبل مسیح کې د هغې تاریخ ثبت شوی دی لیکلی شوی دی چې هغوی دلته راغلي وو. د هغې نه لږ مخکې هیروډاټس چې د فادر اف هسټري ورته هم په اصطلاح کې ویلی شي نو دی په دې علاقو باندې راغلی دی پېښور خوشا او داسې نورې علاقې شاید چې پورته هم تللی دی افغانستان په لور باندې او د هغه علاقو حالات د لیکلي دي ډېر لږ د ده په کتاب کې د پښتنو ذکر راغلی دی خو دغه ډېره قوي او ډېره مضبوطه حواله ده. د په خپل کتاب کې پښتنو ته پکتوان او پکتویس ویلی دی او د پښتنو علاقې ته پکتیکا او پکتیکې ویلې ده نو دغسې یو طرف ته د قوم نوم اخیستی دی بل طرف ته د علاقې نوم اخیستی. دې سره سره دا مورخ د پښتنو د څلورو قبیلو نومونه هم موږ ته اخلي چې په هغې کې ستاګیدي، دادیګي، اپاریتي او ګندهاریان دغه شامل دي. د هغې په حواله هم مورخینو خپل بحث کړی دی. هغه دا وخت زما د بحث حصه نه ده چې ګندهاریان څوک دي، اپاریتي څوک دي، ستاګیدي څوک دي او دادیګي څوک دي. په دې باندې به په بله موقع کې چېرته انشاءالله بحث کوو. بل یو یوناني مورخ بطلیموس د هیروډاټس نه وروسته راغلی دی چې هغه د پښتنو علاقې ته پکتین وایي او پښتنو ته پکتیان وایي. د دغه یوناني مورخینو زمانه زموږ تاریخ دانان یا تاریخ پوهان هغوی 1500 قبل مسیح نه لږه لاندې یا دغه خوشه ښیي نو په دې حساب سره چې موږ وګورو نو 2500 کاله مخکې موږ ته د پښتون نوم د پکتوان یا د پکتویس یا د پکتیان او د پکتین په نومونو باندې ښکاري. اوس چې د ټولو خبرو کې کله موږ ربط پیدا کوو د خپلې لهجې، خپلې ژبې، خپل تلفظ مطابق د هغې تعبیر کوو نو موږ دا ویلی شو چې کوم ټکی په یوناني مورخینو په کاف باندې بدل کړی دی، هندي مورخینو هم په کاف باندې یا د هند کتابونو کې په کاف باندې بدل شوی دی نو هغه اصل کې ښې ده. نو په دغه حساب سره چې دا ټول نومونه موږ د خپلې لهجې تلفظ ته راوړو نو موږ ویلی شو چې پختیخا یا پښتونخوا چې هغوی ورته پکتیکا ویلې ده نو دا زموږ د وطن نامه وه. هغوی چې پکتیان وایي نو دا پښتانه دي، هغوی چې پکتین وایي نو دا پښتین یا پشتین دی، هغوی چې پکتوان او پکتویس وایي نو دا پښتون دی. نو لحاظه ثابته شوه چې د پښتنو تر دا وخته کوم تاریخي شواهد دي نو په هغې کې د ټولو نه زوړ نوم پښتون دی. د پښتون د نوم دغه څېړنه دا لړۍ په دې ځای باندې نه ودرېږي بلکې د ځینې مورخینو یو بل خیال هم دی هغه داسې چې هغوی وایي چې دا نوم پښتنو ته فارسیوان چې دي یا د ایران اوسېدونکي دي نو هغوی ورکړی دی. هغوی به دې ته په خپله ژبه کې په خپله لهجه کې پښتني ویل. پشت نن سبا هم موږ چې کله په پټو کې کور جوړ کړو دیوال نو دیوال سره موږ یو پوله اچوو هغې ته پشتي ویلی کېږي یعنې لوړ ځای پشتي. نو
ایران نه چونکې د پښتنو علاقه افغانستان باختر زموږ علاقې دا په لوړه پرتې دي غریزي علاقې دي په غرونو کې پښتانه اوسېده د دې علاقې لوړې وې نو په دغه بنیاد مورخین وایي چې ایرانیانو به دې ته پښتني ویل یعنی هغه خلک چې هغه پورته اوسېږي د هغوی استوګنه پورته ده نو دغه وروستی روایت دی خو د دې نه قوي روایتونه مخکې ما ذکر کړ چې د هغې په رو سره د پښتون لفظ در درک دا 3500 کاله 3600 کاله پورې موږ ته لګي بیا 3000 کاله او 2600 کلونو پورې موږ ته د دې اندازه کیږي او بیا د یوناني مورخینو په ذریعه باندې موږ ته د پښتون د لفظ رګ ریښه چې مخې ته راځي نو هغه 2400 2500 کاله هغه موږ ته مخې ته راځي نو پښتون زمونږ د ټولو نه زوړ نوم دی زمونږ تاریخي نوم دی مونږ د پښتون په نوم باندې او د پښتو په ثقافت او په اقدار او په روایاتو باندې فخر کوو بحث دلته نه تمامیږي پښتنو دپاره تاریخ کې نور نومونه هم استعمال شوي دي لکه پټان یا لکه افغان یا لکه روهیله په دغه نومونو باندې ګرانو کتونکو زمونږ د راتلونکو پروګرامونو انتظار کوئ هیله ده چې په دې پروګرام کې به هم تاسو ته د قدر وړ معلومات مخې ته راغلي وي د خپلې رایې اظهار په کمنټ سیکشن کې خامخا وکئ او که داسې څه ستاسو غوښتنې وي په دې حواله باندې نو هغه موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې په حواله باندې د پروګرامونو لړۍ مخ په وړاندې بوځو خو بل نور پروګرامونه هم په دې سلسله کې را روان دي تر هغې پورې تاسو په الله سپارم د الله په امان